سلامونه او نیکې هیلې درناوی تاسو ټولو ګرانو دوستانو ته چې فلحال غزال نظري چینل ګورئ راغلی یم بیا هم چې یو ښکلې زبردست ګزارش تاسو ته جوړ کړم اختر شپې ورځې دي نو مطمئنه یم چې تاسو ټول به دغه شانتې بازار ته منډۍ ته ځئ او د قربانۍ لپاره غوا سیرلی اوزه پسه ځان ته اخلئ نو زه هم راغلم چې دلته ځان ته یو میخه واخلم نو میخه په څه وجه قربانۍ لپاره نو دومره یریږم دوستانو دومره یریږم چې حد نشته که نه خو څه وکړم نو د هېوادوالو مینه دومره زیاته ده چې زه مجبوره شوم چې راشم ورته ښکلې ګزارش جوړه کړم نو دا غواګان خو ګورئ تاسو موږ سره راشئ دوستانو دا خو حل نه کوي که نه ها السلام علیکم جوړ په خیر څنګه تاسو ښه سال لرئ شکر طبیعت دې ښه دی الحمدلله خپله ښه دا راته ووایئ چې دا غوا په څو خرڅوئ او څو دانې مو خرڅ کړي اوسه دا خو پهله دانه ده دا کور ده چې 1.5 लाख रुपये वही चीज बची का 100 ښه دوستانو زه ډېر زیات یېرېږم دې غواګانو نه ښه دا تاسو په څو خرڅوئ دا 1.5 लाख रुपये بیه ټول 1.5 लाख روپۍ دا خرڅوئ بیا لکه 1.5 लाख روپۍ وایې که نه آخر په څو خرڅوئ 30 پورې به ورکوو 1,10,000 روپۍ او څومره وخت کېږي چې تاسو دا ساتلی و دا خو مونږ دا دویم کال دی دریم کال دی 2-3 کاله وشو که نه چې دوی ورباندې محنت کوي زحمت وباسي دې ته خوراک ورکوي څښاک ورکوي نو اخر کې بیا لکه ارزان نه دي دا نن سبا ډېر نو بس د نور ریټونو نه نه یو خبر خو مونږ ته مشر ورور ووایي چې دې نه کم مه خرڅوئ ښه دې نه بس کم نه خرڅوئ او که زه تاسو نه والم په څو به یې راکوئ تاسو والې چې تاسو جیز یا کو لګوئ 1,20,000 صحیح دي بالکل صحیح دی والي واو ښه خوشحاله اوسئ ډېره مننه بل ورور هم ولاړ دی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو دلته ولې ولاړ وئ ما سره څاروی دی کوم دی ستاسو څاروی دا دي خرڅ کړی مو ده که نه نه نن اوس خرڅوو نو خرڅولو لپاره مو راوړی تاسو په څو خرڅوئ 140 1,40,000 ها نو نه پوهېږم ګران ویم ارزان ویم خو خیر کالدار ارزان شوي هم دي نو دوی ورباندې محنت کړی خواري کړی زحمت باسلی دلته بل ورور هم ولاړ دی ان خبره رانه غلطېږي تاسو ما ته لږ لاره راکئ سلام جوړ په خیر وعلیکم السلام څنګه یې تاسو تاسو نوم عدنان دا غوا په څو خرڅوئ دا جي 175 1,15,000 نو اخر به په څو ورکوئ دا اخر به 1.5 پورې خرڅوو 1.5 लाख روپۍ نو دا 1.5 लाख روپۍ باندې بیا تاسو څه کوئ راځي بس خواري محنت هم کوئ ښه نو بیا په دغه پیسو څه کوئ مور ته ورکوئ پلار ته ورکوئ ښه بل اخلئ بیا هغه غټوئ هغه بیا خرڅوئ بل قربانۍ پورې ښه نو تاسو په خپله قرباني کوئ څه قرباني کوئ غوا پسه سیرلی میخه ښه ډېر ښه او دا غوا ژاړي هم که نه دا لکه پوهېږي چې ما قرباني کوي د غوا د سترګو نه اوښکې روانې دي دوستانو ما ته سوال پیدا شو حتما دوی باندې به اګاهي کېږي نو دوی پوهېږي چې مونږ قرباني کوي یا مونږ لالۍ هغې په وجه خیر دی ما ته څه مه وایې زه مېلمانه یم نو مونږ سره تاسو راشئ دا ځایونه لږ څه مردار هم دي دلته یو وړوکی راشه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ستاسو نوم ودرېږه چېرته ځې چېرته ځې څه دې کوو دلته کوم غوا خرڅې کوم دي ستا غوا یو غوا په څو خرڅې ته یو غوا په څو خرڅې 2,30,000 خرڅې ډېره مننه ښه ګران کتونکو دلته بل ورور هم ولاړ دی السلام علیکم لږ دې سایډ ته راشي دا لوګه خپو ته ما مه دروئ څنګه یې ته شکر الحمدلله داود خان دا غواګان خو حل محل نه کوي نه جي دا اصیل دي ښه غوا کې اصیل او کم اصل شته دا خو په انسان کې فشار سکي نو زه خو یم که نه وایي یاري د سیال سړی په کار دی چې ځان ته ګوري ستا به ډېر قدر کوي نه لکه انسانانو کې اصل او کم اصل شته نو غواګانو کې هم داسې شته نو کم اصل غوا څنګه معلومیږي هغه بس روانې کوي او لټې وهي اوسه پورې د غوا لته دې خوړلې نه جي او د انسان لته دې خوړلې ګپ شپ کې هسې مې نه ده خوړلې ښه نو دا ته وایي چې د غوا لته خوند کوي که د انسان د انسان د
د انسان لته خوند کوي ښه اوس کوم ورور رانشي چې لته درکړي اوس هم په جګړه شي ورسره نه ورور مې نشته ښه ورور دې نشته نو تاسو یو غوا په څو خرڅوئ مونږ غوا نه دغه سخی دي دا څه دي غوا نه دي سخی دي څه دي سخی دي سخی دي سخی دي وایي دي ما ویل چې سپي دي ما ویل چې سپي دي نو زه حیران شوم چې کوم دي سپي دلته خو نشته ټول غواګان دي لکه مونږ په فارسي کې ورته ګاو وایو که نه لکه دري کې ګاو ورته وایو صرف ګاو یا ګاومیش نو دوی بیا ډېر نومونه ورته ورکوي نو دا نوم یې ډېر زیات جالب و نو تاسو په دغه پیسو بیا څه کوئ جی پس نور سوالي پیلو نور اخلئ نو تاسو سره به نور زیات هومکې که نه کم دغه یو دانه ده نه ښه دوه درې نور شته دي دوه درې نور شته دي ډېره مننه مهرباني خوشحاله اوسئ نو اوس ما باندې لاره ورکه شوې ده چې کوم خوا ته لاړه شم نو راوشم ورور څخه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر دی سال لري خیر دی اختر نږدې دی اختر ته د کالي مالي کړي که نه کړی دی څو جوړې یو جوړه او غواګانې خو خرڅې ماشاءالله ښه مالدار راته ښکاري ډېره غریبي ده یو بل لاله اخیستي ښه ډېر ښه نو دا په څو ورکوئ تاسو زه 2,10,000 بیه کوم 2,10,000 نو داسې خلک شته دي چې 2,10,000 باندې دا درنه واخلي شته خو اوس لږ بازار لږ کمزوری دی کې د باندې خلک راځي ولې کمزوری دی بازار ریټ لږ کمزوری دی ها اخر به په څو ورکوئ دا 2,10,000 باندې به ورکوم 2,10,000 نو 2,10,000 ښه مناسب ریټ ده چې د چا وس تاوان کېږي نو رادې شي او 2,10,000 روپۍ دې ورکړي او ښکلی دا غټ غوا ده غوا دی که نه دا څه دی انډر دی سپی دی انډر دی سپی دی او زه بیا ما ویلو چې سپی دی نو الله دې نه کړي چې سپی شي غوا ده ښه کتونکو نو دلته یو وړوکی رورک ولاړ دی نو اوس ماشوم دی السلام علیکم سلام څنګه یې ولې که څه کې څنګه یې ده او دلته ته دیوال ته ولاړ یې او د ده مخه دې هم ځان ته کړې که دا تا ته لته درکړي نو بیا نو ته مطمئن حیوان باندې خو باور نشته ته پې باور کې دومره ولې په دې کې به ته څه وې ووایه که نه څه ښه په څو خرڅې 1,80,000 بیه کوم 1,80,000 مړه پیسې خو دوی جمع کړل اختر لپاره دی نه بس زم ځان له څاروي ساتم څاروي وایي څه وایي دې ته او څاروي ساتم او اختر ته به یې خرڅوم ځان له او تاسو ته پکې 100 روپۍ پاتې کېږي ښه ډېر ښه ولې دومره بې انرژي خبرې کوئ لږ په زور اواز خبرې وکړو که نه روژه دې ده نن عرفې ورځ ده او روژه ده الله دې ورته قبول کړي نو راځئ دوستانو تصویر نه بندوم دلته سم زیات دي هغسې ورته به لاړ شم هلته مرونه شته دي راځئ دا میخه روانه ده السلام علیکم څنګه یې سال لري ولې دومره شرمېږي غوا ته وګوره غوا نه شرمېږي دا شرمېږي ښه ستاسو نوم عرفان اشفاق څه اشفاق دا په څو خرڅې نو خو بیا هم څومره نرخ دې ورباندې لګولې یو لږ ها 1,00,000 روپۍ دي نو ته وایې چې دا تر بیګا پورې به دا خرڅ شي ها ډېره مننه دلته ورور ولاړ دی فکر کومه چې غواګانو پسې راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو خیر سال لري نوم امجد علي غوا پسې راغلی دا خیر نن سبا موږ غواګانو پسې ګرځو که نه ها نو یو څومره نیت دی چې تر څو پورې یو غوا اخلي پسه اخلي څه اخلي جوټ آلو او د څاروي برابر چې څه هغه وي نو بیا به ګورو ښه تاسو هم ده سره یې ماشاءالله زوی او پلار بلکلي نه معلومیږي نو تاسو ماشاءالله ډېر ځوان پاتې شوي نه یاست ما خو بس زړه مې جوړ دی ها دا د ځینې زړه ډېر زیات کمزوره شوي وي که نه زړه یې خراب شوی وي تاسو زړه جوړ دی اوسني ځوانان ختم وي که نه د کار نه وي څنګه د کار نه وي لږ څه تشریح راکړه راته دا هم ځوان دی ته راشه ځوانه که نه ځوان دلته ولاړ دی ښه ته ځوان
ځواني نه موږ سپینګري خو لکه اوسني ځوانانو الحمدلله ښه پوه شي وړم مضبوط دی حوصله برابره ده ګټه تاوان لګېدلي دا ټول چیزونه انسان سره لګېدلي چیزونه دي پوه شوې که مزدوري به هم کوي تاوان به هم کوي دا خبره نشته چې یو سړی به ګټه کوي تاوان به نه تاوان به هم کوي ګټه به هم کوي وړم مضبوط دی د اوسني د ځوانانو نه د پپاریانو نه وړم مضبوط دی بالکل اوسني ځوانان ته ولاړ دي او خاندي څه وایي هغوی ته زه دوی ته وایم چې دوی حوصلې بېللي حوصلې به نه بېلوي حوصله به ځای ساتي هله به کامیابېږي ورځې دی که حوصله چا وبېلله بس هغه غر بیا ځای له نه راځي بالکل حوصله چې څوک وبېلي واقعا هغه غرب ده او تباه ده نو تاسو دلته څه کوله زما دا چې لوډر دی زه مزدورۍ له راوتی یم لږ شل روپو له راوتی یم پوه شې نو بس الله مالک دی ښه اوس راته وایي چې لس دې ګټلي که شل دې ګټلي یاره که اوس درته ایماني ویم له روپۍ مې نه ګټلې ها بېګا ته به څه کوئ نو ولې الله نشته الله چاته تللی الله خو شته الله خو کار چا دی بالکل یعنې ته وایې چې تر بېګا پورې به دا خرڅ شي یاره چې اعمال خرڅ شي څوک والي مونږ به هم پوه شي پیره به ولو کړو لس شل روپۍ زه هم به هم وشي د هغې به قرباني وشي زه هم به لس شل روپۍ وشي او که نه چې دوی تش دي مونږ به هم ځو خوشحاله اوسې بابا الله دې وبخښه الله دې مان ته خیر کړه خوشحاله اوسې بابا جان ډېر زبردست ښکلې خبرې وکړې او ماشومان هم دلته ولاړ دي او بیا چې ورسره خبرې کوم خبرې نه کوي څنګه یې هلکه نوم دې عبدالهادي څه کوې دلته غوا لالوئ ښه غوا خرڅوئ په څو خرڅې 2 ماله به په څو راکې 1 20 یو لک 20 او دومره ډېر پیسې راله پرېښوستو دومره خرڅ زړه لرې او پلار به داسې وهل درکړي درته که نه چې سم سې سکول ته ځې څوم کلاس کې اجازت راکوئ چې تر بل پروګرام ګزارش پورې د ځال نظري ستاسو په رڼو چوپړ کې حاضرېږي تاسو ټول په لیراب سپارم هر چېرته چې اصحاب انشاءالله ورسره اوسئ